أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، ډیرو محترمو قدرمنو علماء کرام، طلباء عظام، خویندو ورونو، خوشحاله یم چې زه بیا الله پاک جل جلاله د خپل کتاب د خدمت موقع را په نصیب کړه او دا توفیق را نصیب کړه چې زه د قرآن کریم ترجمه د الله تعالی جل جلاله د توفیق او احسان سره دا شروع کما او د رب العالمین نه دا خواست او دعا کوم چې الله زمونږ دپاره د سعادت او نیکبختۍ ذریعه وګرځوي. محترم ورونو، یقینا دا خبره ښکاره ده زمونږ علمي سویه، زمونږ علمي درجه ډېره کمزورۍ کې ده. مونږ د دې لیاقت او د دې مستحق نه یو چې د الله پاک جل جلاله هغه پاک کلام او د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیث و تشریحات یا دغه حق ادا کو. خو بیا هم د الله تعالی جل جلاله احسان ده، دا د خدای تعالی جل جلاله یو خاص رحم ده چې د مونږ بیچارهګانو او کم علم خلقونه الله پاک جل جلاله دا د فتنو په دا ډک دور کې زمونږ نه رب العالمین دا خدمت اخلي. الله تعالی جل جلاله دې مونږ ته د حق ویلو توفیق سره د عمل نه نصیب وګرځوي. مخکې له دې نه چې د قرآن کریم ترجمه شروع شي، د هغې نه مخکې د مقدمې بیان کې په دې مقدمه کې هغه بحثونه زیاتره بیانېږي چې قرآن کریم تفسیر او ترجمه تر دې پورې تعلق لري. که یو کس ته د دې معلومات پوره حاصل نه وي، نو وروسته د دې لپاره د ترجمې په کولو کې یو څه موانع او عوایق منځته راځي. دا مقدمه مونږ په څو بحثونو باندې تقسیم کړی دی او بیا مو هر یو بحث دپاره برخې ورکړي دي. اولین بحث هغه د وحی حقیقت ته، چې دا وحی څه شی ده، د وحی لغوي اصطلاحي معنا څه ده، قرآن کریم کې وحی په څو معنیو سره راغلی ده، او دویمه برخه د هغې د وحی ضرورت ته، دریمه برخه د هغې د وحی اقسام دي چې حضور صلی الله علیه وسلم ته وحی په کومو قسمونو باندې نازلېدله. وحی هغې پوهولو ته وایي چې ډېر په سرعت او تیزۍ سره ترسره شي. برابره ده که په وینا سره وي یا په لیکنې یا د اندام په حرکت سره، لکه د سر یا سترګې یا نور. وحی په شریعت کې یا په اصطلاح کې د الله تعالی جل جلاله کلام ده چې په یو د خاصو طریقو پیغمبر ته رالیږلی شوی وي یا پیغمبر ته رالیږلی وي. البته وحی په قرآن کریم کې په 5 معنیو سره استعمال شوی ده. وحی په معنا د رسالت او پیغام سره چې د الله تعالی جل جلاله له خوا څخه انبیاء ته نازلیږي. لکه فرمایي الوحی الذي ينزل من الله عز وجل على الانبیاء. الله تعالی جل جلاله فرمایي انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. په دې آیت شریف کې امام طبری رحمت الله علیه لیکلی دي چې د اوحینا معنا هغه ارسلنا الیک ده، یعنی معنا انا ارسلنا الیک کما ارسلنا الی نوح. دویم په معنا د الهام په القلب سره
یعنی په زړه کې اچونه. لکه الله تعالی جل جلاله فرمای و اوحینا الی ام موسی سوره قصص، یعنی الهمنا الی ام موسی. همدارنګه الله تعالی فرمای و اذ اوحیت الی الحواریین سوره مائده. معنا د اوحیت ای الهمت. همداشان الله تعالی فرمای و اوحى ربک الی النحل سوره نحل ای الهم ربک. دا دویمه معنا فمعنا د الهام فی القلب، یعنی په زړه کې اچونه په تیرو آیتونو کې تشریح شو. دریم په معنا د لیکلو سره ده. مفسرین حضرات دغه قال الوحی الکتابه لیکل. لکه د حضرت زکریا علیه السلام نه حکایت فرمای رب العالمین فاوحى الیهم ان سبحوه بکرة وعشیا. د اوحا معنا فرمای ای فكتب الیهم، دوی ته لیکل وکړل ان سبحوه بکرة وعشیا. څلورم په معنا د امر سره، لکه الله تعالی جل جلاله فرمای و اوحى فی کل سماء امرها ای امر فی کل سماء حکمه. همدارنګه الله تعالی فرمای شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض. د یوحی معنا ای یأمر بعضهم الی بعض، یعنی بالوسوسه. پنځم په معنا د قول او د خبرو سره، لکه الله تعالی جل جلاله فرمای بأن ربک اوحى لها. دا اوحا په معنا د قول سره ده. بأن ربک قال لها، چې الله تعالی جل جلاله امر او حکم کړی ده، الله قول کړی د ځمکې ته. سوره زلزله ای امرها بالکلام و اذن لها بان تخبر بما عمل علیها. الله تعالی امر کړی ځمکې ته په خبرې کولو سره، و اذن لها الله ورته اجازت ورکړی دی بان تخبر بما عمل علیها، چې په د ځمکې کوم شیان سوي دي دا ښکاره کړي او خبر ورکړي. ما بین د وحی او ما بین د الهام کې فرق دا دی چې دا وحی خاص ده، یعنی دغه مرجع دغه مصدر معلوم ده چې الله تعالی جل جلاله ده او دا یقیني وي، ځکه له طرفه د الله پاک جل وعلا شانه وي. او الهام دا خاص عام ده، کله له طرفه د الله تعالی جل جلاله نه وي او کله له طرفه د شیطان نه هم وي. نو وحی خاص شو او الهام چې دا عام شو. دویمه برخه د وحی ضرورت. وحی ته کوم ضرورت و چې الله پاک جل جلاله دنیا ته راولېږله. هر انسان په دا پوهیږي چې الله تعالی جل جلاله انسان لره په دې دنیا کې د ازمیښت دپاره ژوند ورکړی دی. الله تعالی فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله تعالی جل جلاله مرګ او ژوند پیدا کړی د دې لپاره چې تاسو وازمي چې تاسو کې نیک عمله ښه نیک عمله ډېر نیک عمل والا څوک ده. اگر چې الله تعالی جل جلاله په دې عالم دی په ازل کې چې کوم یو نیک عمله ده، خو د دې لپاره چې علم ظاهري سره خلکو ته هم دا خبره ښکاره کړي چې دا انسان نیک عمله دی که بد عمله دی. اوس انسان باندې فرائض لازمول او تمام دنیا د خدمت لپاره پیدا کول څه وړه خبره نه ده، بلکې انسان لپاره دا درې خبرو ضروري او درې خبرې د لپاره ضرور دي. یو دا چې انسان خپل ځان وپېژني چې الله تعالی جل جلاله زه اشرف المخلوقات کې پیدا کړی او بهترین صورت ما ته راکړی دی. الله تعالی فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سوره 3 ته الله فرمایي مونږ انسان پیدا کړی په ډېر ښایسته صورت کې. همدارنګه الله تعالی جل جلاله زه په ټولو حیواناتو کې او بهترین عزت په سترګو یې راته کتلي، ما ته عزت را کړی دی. الله تعالی جل جلاله فرمایي ولقد کرمنا بني آدم. مونږ اولادې د حضرت آدم علیه السلام ته عزت ورکړی. دوهمه دا ضروري ده چې انسان د دنیا څخه او هغه څه چې په دنیا کې دی ګټه واخلي او سم استعمال کړي، تر څو مخلوق
همداسې عبس او معطل پاتې نشي. درېمه دا ضروري ده چې د دې کائناتو په استعمال کې د خپل رب د خپل متعال خدای د احکامو پابندي وکړي تر څو د کائناتو څخه ګټه د الله تعالی د رضا او خوښې مطابق واخیستلی شي او د داسې استعمال څخه پرهیز او ځان وساتي چې د الله تعالی د قهر او غضب موجب وګرځي. ځکه انسان او فریان د همدې مقصد دپاره پیدا شوي دي. الله تعالی جل جلاله فرمایلی دي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله پاک فرمایي سورت ذاریات کې مونږ پیریان او انسانان پیدا کړي نه دي مګر هم د عبادت په خاطر باندې د تابعدارۍ په خاطر باندې. اوس د دې معلومولو دپاره چې کوم یو عمل صحیح او د ثواب مستحق دی او کوم یو عمل باطل او د عذاب لایق دی د داسې اشخاصو افرادو د رالیږلو څخه خلاصون نشته چې هغوی الله تعالی ته ښه مقبول او ګران امانتګر بندگان وي او هم هغوی خپل قومونو ته په خپلو زمانونو کې په خپلو وختونو کې د الله تعالی جل جلاله فرمانونه په اسانه قومي ژبه باندې خپل قوم ته بیان کړي. الله تعالی فرمای وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. الله تعالی فرمای مونږ یو پیغمبر نه دی لېږلی مګر هم هغه د خپل قوم په ژبه باندې مونږ لېږلی د دې لپاره چې خپل قوم ته د الله تعالی جل جلاله کلام واوروي. او دا کسان عبارت دی د انبیاء او رسولانو څخه چې په سر کې حضرت آدم علیه السلام دا تبلیغي سفر پیل کړو. دا سلسله روانه وه تر څو په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سرداری دو جهان باندې د نبیانو او رسولانو دا کړۍ مکمله شوه. بیا کوم پیغمبر ته ضرورت پاتې نشو او همدای مبارک خاتم النبیین د ټولو انبیاو ختمونکی آخري پیغمبر دی. الله تعالی فرمایي ولکن رسول الله و خاتم النبیین. دی د الله تعالی جل جلاله پیغمبر او د نبیانو ختمونکی یعنی د دې سلسله د نبوت نور سر ته ورسېدله دې نه وروسته بل پیغمبر نه راځي. دا زمونږ عقیده دی چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري عالمي پیغمبر ده. رسول الله فرمایي انا نبی لا نبی بعدی، زه پیغمبر یم وروسته له مانه بل پیغمبر نه راځي. دا د مسلمانانو عقیده ده. د وحی د ضرورت دپاره علامه شمس الحق افغانی رحمت الله تعالی علیه بعضې نور دلیلونه هم ذکر کړي دي. 10 دلایل ذکر کړي: دلیل بقایی، دلیل قانونی، دلیل غذایی، دلیل دوایی، دلیل نوری، دلیل حبی، دلیل اتباعی، دلیل نفسیاتی، دلیل تخلیقی، دلیل ترحمی. البته د تفصیل لپاره که تاسو کتاب ته مراجعه وکئ نو ډېره به ښه وي. د وضاحت دپاره چې الله تعالی جل جلاله مخکې نور کتابونه او انبیا راولېږل او حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو انبیاو خاتم دی. د دې مثال پیش کو. مثلا عبدالله واده وکړه د وخت مطابق الله تعالی ماشوم بچی عبیدالله ورک. د ماشوم مور بیبي زینبه خپل خاوند ته وایي د خپل ماشوم دپاره جامې راوړه. خاوند دا پوښتنه نه کوي چې 100 متره جامې تا ته راوړم، بلکې دکاندار ته وایي چې زما د نوي پیدا ماشوم دپاره رخت راکړئ. هغه هم دا نه وایي چې 100 ګزه درکړم. بیا هغه خیاط یا درزي ته یوسي، درزي هم نه ورته وایي چې د هغه ناف راوړه، د هغې اندازه راوړه. هغه په خپله په دا پوهېږي چې د وړوکي ماشوم دپاره څومره جامې مناسبې دي. خو د وخت په تېرېدلو باندې چې څومره ماشوم لویږي د هغې لپاره دکاندار رخ زیاتوي او خیاط د هغې لپاره نوې نوې نافونه او اندازې اخلي. تر دې چې دغه هلک ځوانۍ ته ورسېده، قوت ته ورسېده او وروسته له دې نه نور د ده قد لویږي نه. بیا که دکاندار ته ووایي نو دکاندار هم دا پوښتنه نه کوي، بس وایي چې دا سړی دی او د یو سړي دپاره دومره جامه کفایت کوي. او بلې خواته چې کوم هغه ناف او اندازه ده خیاط سره موجودي، هم دا پوښتنه نه کوي چې 100 ګزه درکمه، کوم اندازه ما ته راوړه، بلکې همغې اندازې باندې د خپله هغه جامې ګنډي. اوس دغه مخکې جامې چې راوړې وې دې سړي دی غلط شوی نه و، بلکې دا د هر وخت مطابق سره خپلې جامې خپل بچي ته راوړې وې. خیاط هم غلط نه و، د خپل وس مطابق اندازې مطابق خپل بچي دپاره کالي ګنډل.
او دکاندار هم غلط نه و، بلکې دا د دې واړو د کمال خبره وه. همداشان الله تعالی جل جلاله د خپل کتاب خپل پیغمبران وختن به وختن را لېږلي دي. کله حضرت آدم علیه السلام هغې سره خپل مناسب کتاب، کله حضرت موسی علیه السلام هغې سره خپل مناسب کتاب، کله حضرت عیسی علیه السلام هغې سره مناسب کتاب. بالاخره سلسله کمال ته ورسېدله او امت محمدی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی جل جلاله قرآن کریم ورکو. همدا قرآن کریم به تر قیامته پورې جاری وي، همدا قرآن کریم به تر قیامته پورې حاکم وي. دا د تر اوسه پورې 1400 کاله شاوخوا ووتل، په دې کې کومه غلطي راونوته د قرآن کریم همغسې لکه څنګه چې مخکې یو صدق کتاب و، رښتونی کتاب و، همداسې کتاب همدغه سلسله تر اوسه پورې هم روانه ده. البته دا رسولان باید پوهان وي او د پوهې دپاره 3 اسباب دي: روح حواس، سالم حواس او عقل او رښتونی خبرې، یعنی خبرې صادق. وجه دا ده چې ډېر داسې شیان دي چې په سترګو معلومیږي، مثلا د دیوال رنګ، سپینوالی، توروالی په سترګو معلومیږي، عقل په دې کومه دخله نه لري. ډېر داسې شیان دي چې په عقل سره معلومیږي او حواس هیڅ مداخله نشي کولی، لکه د دیوال لپاره جوړونکی. همدارنګې دا په عقل معلومیږي، بیا حواس په دې کې کار نه لري. او کله بعضې شیان دي په حواسو معلومیږي، نه په حواسو معلومیږي او نه په عقل سره، لکه دا دیوال د الله تعالی د رضا موافق دی او کنه، دا دیوال د الله تعالی د امر نه مخالف ده او کنه، دا ثواب دی او که عذاب. په دې وخت کې وحی ته ضرورت پیدا شو چې د وحی په ذریعه دا معلومه شي چې دا طاعت دی او که ګناه دی. ځکه چې یو نوکر یو غلام مولا د خوا نه چېرته لیږلی کېږي د یو لوی مقصد دپاره، نو خامخا مولا خپل لیږل شوی ته اظهار مقصد کوي او یا وروسته خپل غلام ته هغه پیغام استوي ورلیږي چې دا زما استولی یا لګل شوی کس دی او تاسو د دې خبره واورئ ویې منئ. همدارنګې انبیا علیهم الصلاة والسلام د الله تعالی لخوا نه رالیږلي شوي استازي دي او بیا کتابونه هغو ته ورکړي، هغوی ته معجزات ورکړي دي، د هغو تایید یې کړی ده چې دا زما د خوا نه درغلي دي او د هغوی د تصدیق لپاره معجزات تایید وګرځېدل. البته موږ نه غوښتل دا بیان په دې ځای کې اوږد کړو، خو د دې له وجې نه چې کله کله سوالات او اشتباهګانې پیدا کېږي، د دې لپاره مو دا بیان دپاره یو مثال هم واضح کړو. الله تعالی جل جلاله دې موږ تاسو ته د حق اتباع نصیب کړي. درېیمه برخه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د وحی نازلېدلو قسمونه او ډولونه. اول قسم وحی د صحیح البخاری په یو حدیث کې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د حارث بن هشام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تفوس وکړو چې په تاسو وحی څرنګه راځي، نو هغوی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې کله خو ماته د جرس د ګونګړیو غوندې آواز په غوږ راشي. د وحی په ټولو صورتونو کې دا صورت پر ما ډېر سخت وي. بیا چې کله دغه سلسله ختمه شي، نو چې دغه آواز یې ما ته ویلی وي هغه ټول زما یاد شوی وي. او کله فرشته زما په وړاندې د یو بني آدم په صورت کې راشي. په دې حدیث شریف کې د وحی تشبیه د جرس یعنی د زنګ د آواز یا د ګونګړیو د آواز سره ورکړل شوې ده. شیخ الحدیث محی الدین ابن عربي رحمت الله تعالی علیه د دې مطلب داسې بیان کړی دی چې یو خو د وحی آواز د جرس په شان باندې په مخه جاری وي او په منځ کې نه کټ کېږي، بله دا چې داسې قسم آواز کوم اړخ او طرف معلومول ګران وي، ځکه چې د هر طرف نه د آواز راتلونکی وي. او دا د کلام الهی هم دا خصوصیت ده چې د هر څه چې د هغې کوم طرف نه معلومیږي، نه کوم اړخ معلومیږي، بلکې د هرې خوا نه د الله تعالی جل جلاله د وحی آواز راځي. د دې قسم ادراک بغیر مشاهدې نه ممکن نه دی، خو د عامو ذهنونو ته د نږدې کولو په عرض د دې تشبیه د جرس د آواز سره ورکړل شوی ده. امام خطابی رحمت الله تعالی علیه فرمایلی چې دا جرس یو آواز دی چې اوري خو یادولی نشي، بلکې وروسته د آواز نه یادېږي، یعنی په عین وخت د آواز کې د دې یاداشت ممکن نه وي، پس د هغې نه چې آواز ختم شي. ویلې شوي دي چې دغه آواز
بعضو دا خبره هم کړې چې دغه آواز دا د فرشتو د وزرو آوازو او حکمت پکې دا ده، فایده پکې دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل غوږونه او توجه کامله د وحی طرف ته وګرځوي. دا قسم وحی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر زیات درون پیټی و، باکه ډیره درنده وه، ډیره سخته خبره وه. لکه د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په روایت کې ذکر شوی دی چې د وحی نازلېدو په وخت کې به د هغوی ساه بنده شوه، د مخ مبارک رنګ به یې زیړ شو، رنګ به یې بدل شو، د قجوري د څانګې په شان به زیړوالی پیدا شو، د مخې غاښونه مبارک به یې د یخنۍ نه کړپېدل او دومره خولا به کله کله پرې راغله په همدې حالت کې چې د څاڅکي به یې د ملغلرو په شان له مخ مبارک نه را پرېوتل. یعنې په سختې یخنۍ کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره ګرم شو، سخته ګرمي به پرې راغله. کله به د داسې قسم وحیه غلی اواز نور موجوده صحابه کرامو وګونو ته هم رسېده، لکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی فرمایي چې کله به پرې وحی نازلېده نو د هغوی مخ مبارک سره به نږدې د تورو مچو د بندېدو اواز په شان راتلو. د وحی دویم صورت هغه دا و چې فرشته به د یو انسان په شکل کې د الله تعالی جل جلاله پیغام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړلو. لکه په داسې موقعو کې به زیاتره حضرت جبرائیل علیه السلام د مشهور صحابي دحیه کلبی په شکل باندې تشریف فرماش. دحیه کلبی یو صحابي د په نامه ده، دحیه باندې یدیږي یوسف الزمان دا یې لقب دی، ډېر ښایسته و. دحیه کلبی اول نه کافر، حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به بار بار د دعاګانې کولې یا الله دحیه کلبی ته اسلام نصیب کړي. ځکه دی د خپلې کورنۍ مشر و، د تقریبا 700 کسانو مشري په غاړه وه، د ده په اسلام باندې ټول مسلمانېدل. دا دعا یې رب العالمین قبوله کړه. یو ورځ د ورځو نه سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر منځ او د مانځه نه بعد جبرائیل علیه السلام ورته راغی، یا رسول الله دا د ستا دعا قبوله شوې ده، هیکل بې راځي اسلام راوړي. سردار دو جهان ډېر خوشحاله شو او په دا پوه شو چې سړی را روان ده. بلې خوا د هیکل بې صحابه کرامو منځ کې څه خفګان. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې کوز دا سړی ناڅاپه راننوځي صحابه کرام باندې بد اثرونه غورځوي. نو رحمت للعالمین جب شو خپل صادر مبارکې د جماعت په دروازې سره نږدې اوار دحیه چې راننوت، دا څه دي یا رسول الله؟ دا زما صادر دی، په دې باندې کښېنه. سبحان الله، ستا په صادر کله کښېناستی شمه. د سرداري دو جهان صادر یې راټول او په خپل مخ مبارک سترګو باندې کېښودو. سرداري دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دحیه کلبی ته د دې کلمې بیان وکړو چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دحیه کلبی په ژړا شو. سردار دو جهان فرمایي و دحیه ولې ژاړې؟ تا ته رب العالمین اسلام نصیب کو. قربان یا رسول الله ژاړم په دې باندې چې ما ډېر لوی جرم لویه ګناه کړې ده. څه دي کړي دي؟ ما خپلې اویا جنکۍ دا ژوندی خښې کړي دي، اویا جنکۍ مې ژوندی دا خښې کړي دي، هغې ګناه باندې ژاړم. سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلی شو. جبرائیل علیه السلام راغی، فرمایي یا رسول الله الله تعالی فرمایي چې ما دا دحیه کلبی ټول ګناهونه په دې کلمې معاف کړل چې لا اله الا الله محمد رسول الله. حضرت رسول الله په ژړا شي یا رب العالمین د دحیه کلبی ټول ګناهونه په یو کلمې باندې معاف شو، نو زما امتیانو ته به څنګه په ډېرو ډېرو کلمو ویلو باندې چې ټوله خپله زندګي په اسلام کې تېروي څنګه به نه معاف کېږي؟ نو غالبا به حضرت جبرائیل علیه السلام په شکل د مشهور صحابي دحیه کلبی باندې را روان و. الله تعالی دې موږ تاسو ته هم معافي نصیب کړي. او کله کله بعد یو ناشنا سړي په شکل کې هم تشریف فرماش.
لکه حدیث جبریل کې چې د عمر فاروق نه روایت شوی دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ روایت فرمایي بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ د رسول الله سره ناستو ذات یوم یو ورځ، اذ جاءه رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر سفر، یو سړی ناشنا راغی ډېرې تک سپینې جامې تک تور ویښته و د علامې د اثر په دې معلومېدلې نه، او بیا کېناسته خپل زنګنو د رسول الله ته برابر کړل او بیا پوښتنه کوي فاخبرني عن الایمان فاخبرني عن الاسلام او فاخبرني عن الاحسان، د اسلام او ایمان او احسان پوښتنه کوي. رسول الله سے جواب فرمایي دی وایي چې صدقته، وایي موږ تعجب شولو، هم پوښتنه کوي هم وایي چې احتیاط یې وویلې، موږ تعجب شولو، دا څه عجیبه خبره ده. بهر تقدیر په دې حدیث کې ډېرې خبرې دي چې تاسو به خپله مشکات شریف وغیره کتابونو کې د حدیثو کې د دې حدیث پوره تشریح هلته تاسو زده کوئ. یو حکمت پکې دا هم ده چې دا صحابي چې راغی دا جبرائیل علیه السلام چې راغی نو سلام یې هم وانه چو او د رسول الله خپل نوم مبارک یاد کړ چې محمد، او پوښتنې یې وکړې او تک سپینې جامې یې وې. په دې کې اشاره ده چې طالب العلم باید سپینه جامه واغوندي، لکه سپینه جامه کې داغ زر معلومیږي، نظام د خیرو ده ظاهر او باطن نه صفا ساتي. بل اخوانه تک تور ویښته و اشاره دې خبرې ته ده چې طالب العلم باید ځوانۍ وخت کې خپل خواري او محنت عبث نه کړي، او ناشنا کس چا ونه پېژانده طالب العلم باید ناشنا ځای ته لاړ شي تر څو د علم زده کولو لپاره یې خنډ او موانع منځته رانشي. دا دویم قسم بیان د وحی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی جل جلاله کړی و. او د وحی دریم صورت دا چې حضرت جبرائیل علیه السلام به خپل اصلي صورت کې ښکاره شو، او دا قسم صرف 3 ځله شوی دی. یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خواهش مطابق ورته ښکاره شو، بل ځل د معراج یعنی اسراء واقعه کې، او بل ځل د نبوت د شروع په زمانه کې د مکرمې د اجیاد مقام کې ترسره شو. څلورم صورت او قسم د وحی دا چې بې واسطې به الله تعالی جل جلاله ورسره په خپله خبرې کولې بلا واسطه، چنانچه دا شرافت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بیداری په حالت کې صرف یو ځل یعنی د معراج په واقعه کې شوی دی. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې فاعطي رسول الله صلی الله علیه وسلم فاعطي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه ثلاثا 3 شیان، اعطي الصلوات الخمس واعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من امته. د الله تعالی جل جلاله په شپه د معراج باندې 3 خبرې ورکړې دي، ورته بیان کړې دي. یو دا چې 5 منځونه الله تعالی ورکړي، د سوره بقره آخري آیتونه الله تعالی ورکړي، او هغه چا لپاره بخنه شوې ده چې الله تعالی سره شریک نه نیسي. همدارنګه یو بل حدیث کې د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ نه روایت چې رسول الله فرمایي ما ته خپل رب راغی بلا کیف اتانی ربی، نو وی فرمایل فیما یختصم الملأ الاعلى، او چټوله د ملائکو په څه کې جګړه کوي. ما فرمایل ما ته په دې علم نشتا، الله تعالی جل جلاله بلا کیف زما سینه باندې کف کې خودو او ما ته الله تعالی هر څه را یاد کړل. د وحی 5م صورت دا چې حضرت جبرائیل علیه السلام به بغیر د شکل اختیارولو او مخامخ راتلو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه مبارک کې څه خبره واچوله چې په اصطلاح د مفسرینو کې دې قسم ته نفس الروع ویلی شي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان روح القدس نفس فی روعی، روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیه السلام په کوي که زما په زړه کې یعنی جبرائیل زما په زړه کې مبارک کې دا راواچوله ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، هیڅ یو کس به مري نه تر څو چې خپل روزي مکمله کړې نه وي. معلومه شوه چې دا وحی په عالم باندې یو لوی رحمت دی، او قرآن کریم نه ثابته ده د حضور صلی الله علیه وسلم راتلل دنیا ته
او د هغه رالېږل دنیا ته یو عظیم مقصد دپاره ده تر څو د الله تعالی د کلام تلاوت په خپله وکړي او د هغې تعلیماتو نه خلق خبر کړي د هغې په معنو او مطلبونو باندې خلق پوه کړي. الله تعالی فرمایي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یقینا الله تعالی تحقیق سره احسان کړی دی په مسلمانانو چې په دې کې یو پیغمبر د دوی له انفسو د دوی له جنس نه رالیږلی. د هغې وظیفه دا ده چې دوی ته د الله کتاب د الله آیتونه بیانوي او دوی په باطني طریقې سره صفا کوي او دوی ته د کتاب تعلیم ورکوي او حکمت تعلیمات ورته ښیي. دا د وحی اقسامو چې تاسو واوریدل الله تعالی جل جلاله دی مونږ تاسو باندې ټول مشکلات اسانه وګرځوي. وحی لغوي درې قسمه ده. یو وحی فطري لکه د خدای پاک جل جلاله په الهام د تورو مچو د ګبینو جوړول په هغه کې شات جمع کول یا نور حیواناتو کارنامې ښودل دا خاص تر حیواناتو پورې ده. الله تعالی فرمایي واوحى ربک الی النحل او دې وحی ته وحی فطري وایي. دویم وحی ایجادي یو انسان کافر یا مسلمان یو څه شی جوړوي. اول د په ذهن کې مثلا یو کس د هغه طیاره جوړوي هغې په ذهن کې د مارغه صورت راشي بیا هغه غواړي چې یو الوتکه یوه طیاره جوړه کړي بیا ډېرې تجربې او تاوانونه کوي بالاخره خپل مقصود ته ورسیږي. دا قسم وحی ته وحی ایجادي لغوي وایي. الله پاک فرمایي وَكُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. رب العالمین فرمایي موږ هر یو د مسلمان او کافر ته امداد ورکو د هغې امداد کوو د دنیا مقاصدو رسولو دپاره. دریم قسم وحی عرفاني چې خاص تر اولیاو پورې دی چې تابع د دین اسلام او نبوي سنتو وي لکه ارشاد الله تعالی فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کوم کسان چې زمونږ په لار کې جهاد او کوشش کوي مونږ ته ځان را رسوي لنهدینهم مونږ به خامخا ښیو دوی ته سبلنا هغه لاره د رضا زمونږه لاره د وصول به ورته وښیو. البته وحی شرعي چې کوم مخکې تیر شو دا تر انبیاو پورې خاص ده لیکن هر نبی ولی هم وي لهذا په انبیاو کې وحی شرعي هم ده عرفاني هم ده. رسولانو ته دواړه الله تعالی ورکړې ده. او دا پنځه قسمه چې مخکې وحی ذکر شو دا صرف د اصطلاحي او شرعي وحی اقسام. تر دې ځایه پورې دا د وحی قسمونه وو. الله تعالی جل جلاله دې مونږ تاسو ته د صحیح عمل کولو او د قرآن کریم د زده کړې توفیق را نصیب وګرځوي. دویم بحث هغه د قرآن کریم معنا لغوي او شرعي یعنی په اعتبار د لغت سره قرآن څه معنا لري او په اعتبار د اصطلاح سره قرآن کریم څه معنا لري. قرآن مصدر ده دا راخیستل شوی ده د دې قول نه چې قرأ الرجل کله چې سړی لوستل کوي یقرأ قرآنا قراءة په معنا د لوستلو سره. امام قتاده رحمت الله تعالی علیه فرمایلی دي چې معنا د قرآن یو ځای کول دی لیکن قول اول صحیح معلومیږي. امام شافعی نه نقل شوی دی چې قرآن دا اسم علم دی مشتق نه ده او خاص تر همدې کتابه پورې چې نازل شوی په حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. د امام اشعری قول دی چې قرآن راخیستل شوی د قرنت الشیء بالشیء نه چې کله یو شی د بل سره وتړي مناسبت یې دا ده چې سورتونه او آیتونه او حرفونه په خپل منځ کې تړل او مناسبات لري. امام فرا فرمایلی چې مشتق دی د قرائن نه
ظاهره اگر چې د ورستنې دواړو قولونه غیر محموز معلومیږي، لیکن امام زجاج رحمت الله فرمایلی دی چې ترک د حمزې له وجې د تخفیف نه کېدی شي شوی وي، نو صحیح قول محموز معلومیږي، لکه اول قول چې تیر شو چې د قرأ یقرؤون په معنا د لوستلو سره جوړ شي. د قرآن کریم تعریف باره کې مختلف قولونه ذکر شوي دي، لیکن موږ په 2 قسمونو باندې بسوالی کوو. اول، قرآن عبارت ته د هغې کلام نه چې عاجزونکی دی، نازل کړل شوی دی په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په واسطه د جبرائیل علیه السلام باندې لیکل شوی دی په مصحفونو کې او نقل شوی دی مونږ ته په تواتر سره پرله پسې طریقې سره، شروع شوی په سورت فاتحه او ختم شوی دی په سورت ناس باندې. د قیدونو فایدې هم په تعریف کې ښکاره دي، البته فکر ته ضرورت لري، تاسو فکر ورته وکړئ. دویمه دا چې زمونږ استاد حضرت مولانا نور الهادی شاه منصوري دامت برکاتهم العالیه ای به مونږ ته فرمیل، او بیا مو وروسته نورو کتابونو کې هم پیدا کړل چې تعریف د قرآن کریم په خپله قرآن کریم کړی دی، او دا بهتره خبره هم ده دکه صاحب البیت ادرا بما فی، د کور چښتن د کور خاوند په خپل کور باندې ښه خبر وي. هغه تعریف چې قرآن کریم کړی دی هغه دا ده: کتاب انزلناه الیک. دا قرآن کریم یو کتاب دی چې مونږ تاسو ته نازل کړی پیغمبره، مبارکن برکت والا دی، لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. قرآن هغه لوی کتاب دی، تنوین د تعظیم دفاره ده، دا جنس شو شامل د ټولو کتابو لره. انزلناه مونږ نازل کړی، دا فصل اول شو، غیر منزل کتابونه خارج شول. الیکا تا ته منازل کړی دی، دا دویم فصل ده، نور اسمانی کتابونه خارج شول. مبارکون دا برکت ده، دا لازمی ده په معنا د متعدی سره، یعنی مبارکون مبارک ده د دې کتاب خادم، محب، قاری، عالم، حافظ، ناصر. د څه لپاره نازل شوی دی؟ لیدبروا آیاته، چې دا خلک سوچ وکوي په آیاتو د دې کتاب کې، ولیتذکر اولو الالباب، او چې خواندان د عقل د دین نصیحت قبول کی. دا د دې لپاره نازل شوی دی. دا تعریف د قرآن کریم و. موضوع د قرآن کریم هغه توحید ده، ځکه قرآن کریم کې د توحید بحث کیږي، او کوم شي نه چې کوم شي کې بحث کیږي هغه ته موضوع د همدې شی ویل کیږي. البته امام عبید الله سندی رحمت الله علیه فرمایلی دي چې موضوع د قرآن جهاد ده. علامه درخواستی رحمه الله فرمایلی چې موضوع د قرآن هغه انسان ده، د مکلفیت توجه نه، خو قول اول اشهر او اصح ده. او غرض د قرآن کریم هغه سعادت او نیکبختی د دارینو ده. الله تعالی جل جلاله دې زمونږ او تاسو د سعادت او نیکبختۍ دپاره وسیله وګرځوي. دریم بحث هغه د تفسیر او د تاویل په معنا کې ده. تفسیر د تفعیل په وزن لفسر نه چې په معنا د ښکاره کېدو او ظاهرېدو سره ده راخیستل شوی ده، او چاویلی چې فسر دا مقلوب د سفر ده، خو د دې قول دپاره کوم ظاهري دلیل نشته. او تعریف اصطلاحي د تفسیر چې علامه ابو حیان نحوی رحمت الله تعالی علیه ذکر کړی، او هم مفسرینو حضراتو د دې قول نقل کړی. فرمایي چې علم تفسیر داسې یو علم ده یبحث فيه عن کیفیة النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب. او حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله داسې تعریف کړی ده
چې علم تفسیر هغه علم ته وایي چې د قرآن کریم معانی پکې بیانولی شي او د هغې احکام او حکمتونه ښه په ډاګه واضح کړی شي. همدا اسانه تعریف هم ده. تأویل د اول څخه اخیستل شوی ده، په معنا د رجوع سره ده. آل الکلام آل الرجل ای رجع. او تاویل په اصطلاح کې فهم معانی القرآن بالدلائل العقلیه، د قرآن کریم د معنو زده کول په عقلی دلائلو سره. او بعض حضرات فرمای ترجیح بعض محتملات اللفظ، د لفظ بعض محتمل معنیو ته ترجیح ورکولو ته هغه تاویل ویل کیږي. امام راغب فرمایلی دی چې تفسیر عام ده ځکه اکثره استعمالیږي په الفاظ مفردات او غیر مفرداتو، او تاویل چې ده دا صرف په جملو کې استعمالیږي، فقط مفرد کې نه استعمالیږي. نو تفسیر عام شو او تاویل خاص شو. امام ماتوریدی رحمه الله فرمایلی چې تفسیر یقینی وي او تاویل دا ظنی وي. او چا دا ویلی چې تفسیر دا د روایت یعنی نقل سره تړون او تعلق لري، او تاویل دا د درایت او د فکر سره تعلق لري. د علم تفسیر موضوع قرآن دی، لکه تفسیر کې بحث د قرآن کریم څخه کیږي، او غرض د تفسیر د صحیح او غلط تفسیر فرق کول دی، ترڅو صحیح او غلطه معنا مونږ ته معلومه شي. تفسیر ته اړتیا چې دا څلورمه برخه ده، یعنی مونږ تفسیر ته کوم حاجت لرو، څه اړتیا لرو. مونږ یقینا تفسیر ته محتاج یو، ځکه د قرآن کریم زده کول سره له دې چې په احکام شرعیو باندې مشتمله ده، او همدا د همیشه نیکبختۍ دارومدار او مضبوطه کړۍ او سمه لار ده. د یو داسې مهم کار ده چې بغیر د توفیق د هغه ذات نه چې په ټولو رازونو خبردار دی نشي کېدی. تر دې چې هغه پاک صحابه کرام سره د زیاتو کوششونو باطني صفایۍ چې د دوی سینې له انواراتو د نبوت څخه په واسطه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډکې وې، بیا هم کله به دوی نه پوهېدل، باقي تفسیر ته به حاجت پیدا شو. لکه د حضرت عدی بن حاتم په قصه کې چې د خیط ابیض څخه سپین مزی او خیط اسود څخه تور تار مقصد اخیستی او مراد اصلي د دواړو نه هغه شپه او ورځ وه. قصه مشهوره ده، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سوره بقره. نو هر کله چې دوی سره د دې نه چې عربیت کې پوره مهارت درلودل او د اقوال او عاداتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبردارو، خو بیا هم دوی تفسیر ته حاجت پیدا کو. نو مونږ باندې خو د هرې خوا تیاری دي، مونږ خو د هرې خوا نه ګیر یو، نو مونږ په طریقه اولا سره ضرور هغه تفسیر ته اړتیا لرو. د علم تفسیر شان دا هغه علم ده چې دا اشرف العلوم ده، دغه شرافت د علم په اعتبار د موضوع، په اعتبار د غرض او په اعتبار د معلوم سره وي. او معلومه ده چې تفسیر لپاره موضوع قرآن ده، او غرض امتیاز د صحیح او غلط ده چې باعث د سعادت د دارینو ده، او معلومه دی الله تعالی مراد دی. او دا درې واړه معلومه او قرآن او غرض د هغه چې سعادت ده
د انسان د کمال او د سعادت کنجی دي. نو په انسان لازمه ده چې خپل سعادت او کامیابی لار د قرآن کریم څخه معلومه کړي او هغه بغیر د تفسیر څخه امکان نه لري او همدې ته حکمت ویل کېږي، لکه د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه د دې آیت په تفسیر کې چې یؤتی الحکمت من یشاء نقل شوی دی چې مراد د دې نه د قرآن کریم پیژندل دي چې ناسخ منسوخ، محکم متشابه، مقدم مؤخر، حلال حرام او داسې نورو پیژندلی شي. همدارنګه عمرو بن مره فرمایلی دي چې زه په کوم آیت باندې تیر شم او زه په دې باندې پوه نه سمه نو خامخا ما یقینا غمجن کوي، ځکه چې الله تعالی فرمایي وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. دا مثالونه مونږ بیانو د خلکو لپاره، لیکن په دې صرف عالمان او پوهان خلک پوهیږي. اوس بیان دا درایجو د درجو دا تفسیر او مراتب دا تفسیر. یاد ساته تفسیر دوا قسمه ده، یو تفسیر بالمعصور ده او یو تفسیر هغه بالرأی ده. تفسیر بالرأی بیان به لږ وروسته راشي او تفسیر بالمعصور د دې لپاره علماء کرامو 4 درجې بیان کړي دي او مفتی محمد شفیع رحمت الله تعالی علیه 2 نور درجې هم بیان کړي. نو جمله درجې او مرتبه د تفسیر د لپاره 6 مرتبه شوي. اول بهترین د تفسیر د قرآن کریم د لپاره په خپل قرآن کریم ده. که یو ځای کې یو آیت مجمل وي نه بل ځای به ورته تفصیل وي، لکه الله تعالی جل جلاله فرمایلی انما حرم علیکم المیتة والدم. الله تعالی په تاسو باندې مړزګ او وینه حرامه کړې. دا وینه په دې ځای کې مجمل ده او د دې بیان وروسته په بل صورت کې شوی ده او دم مسفوحا د سورت مائده آیت د رګ وینه په تاسو باندې حرامه شوی ده. دا ورته تفصیل ده. او همدارنګه الله تعالی فرمای انعمت علیهم، او بیا د انعمت علیهم تفسیر په سورت نساء کې راځي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. او دوهمه درجه د وضاحت او تفسیر د قرآن کریم د پاره حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، ځکه چې د رسول الله احادیث دا د قرآن کریم د پاره واضحون کې او بیانون کې دي. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایلی چې هر هغه څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې حکم کړی ده هغه د قرآن کریم نه راخیستی ده. الله تعالی فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبره مونږ نازل کړی دی تا ته قرآن کریم د دې لپاره چې ښکاره واضح بیانو کې خلکو دپاره هغه څه چې دوی ته نازل شوی ده. پیغمبر له خپل ځان نه بیان نه کوي، لکه د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ په روایت کې ذکر شوی چې کله هغه یمن ته لېږلو نو رسول الله ورته فرمایي چې ته په څه حکم کوې؟ هغه فرمایي د الله په کتاب. ورته فرمایي که تا د الله په کتاب کې پیدا نه کړو، قرآن کریم کې خو به وي خو تا پیدا نه کړو د قصور د وجې نه. هغه فرمایي چې بیا په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. وروسته فرمایي چې که تا په سنتو کې پیدا نه ورته فرمایي اجتهد برأیي په خپل فکر به په کار اچوم پیدا کوم به حکم وکوم. نو حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ثنا د هغه ذات ته چې د خپل رسول خپل رسول سره موافق وګرځوه. همداشان آیت راځي حساب یسیره چې مسلمان سره به اسانه حساب کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان سره حساب نشته. عایشه فرمایي یا رسول الله څنګه حال دا؟ الله فرمایي حساب یسیره، اسانه حساب به ورسره شي. رسول الله دا تشریح فرمایي چې
چې مراد د حساب یسیر نه هغه عرض ده چې بنده ته به الله تعالی ګناهونه وړاندې کړي چې تا دا ګناه کړې ده او دا ګناه دې کړې ده. بنده به فکر وکړي چې نوره هلاک یم، الله تعالی به وفرمایي چې بس دنیا کې ما در باندې پټ کړي وو، اوس مې درته مغفرت نصیب کو. الله دې مونږ ته هم داسې نصیب وکړي. دغه حدیث چې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ده چې د حساب یسیر تعبیر په عرض سره شوی دی، دا د هغې لپاره تفسیر ده. او معلومه ده چې لکه څنګه قرآن وحی ده، حدیث هم وحی ده. صرف قرآن ته وحی مطلوع یعنی لوستل شوی او حدیث ته غیر مطلوع ویل کېږي. الله تعالی فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر د خپل طرف نه د خپل خوا نه څه خبره نه کوي مګر همدی مبارک د هغه وحی بیانونکی دی او بیانوي چې د الله تعالی لخوا ورته شوی وي. دریمه درجه د تفسیر دپاره د صحابه کرامو قولونه دي، لکه خلفای راشدین چې دوی په تفسیر کې شهرت او کمال ته رسیدلی وو، یا لکه صدر و رئیس د مفسرینو حضرت علی بن ابی طالب، د شاگرد حضرت عبدالله بن عباس، او عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې ما څومره تفسیر نقل کړی دی هغه مې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نقل کړی دی. او حضرت علی به د حضرت ابن عباس د تفسیر صفت بیانولو، حضرت عبدالله بن مسعود به حضرت عبدالله بن عباس ته ترجمان القرآن ویلی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ورته کړې وه چې اللهم فقهه فی الدین، یا الله دته پوی نصیب کړي په دین کې. همدا شان نور صحابه کرام لکه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه، ابی بن کعب رضی الله عنه، زید بن ثابت رضی الله عنه، عبدالله بن عمرو بن عاص رضوان الله علیهم اجمعین. څلورمه درجه د تفسیر د قرآن کریم لپاره قولونه د تابعین او حضراتو دي، لکه عبدالله بن مبارک، امام مجاهد رحمت الله علیه، حضرت عکرمه رحمت الله علیه، حضرت طاووس رحمه الله، حضرت عطا رحمه الله، حضرت ابی العالی رحمه الله، او زید بن اسلم رحمه الله، او حضرت علقمه رحمه الله، او حضرت مسروق رحمه الله، او حضرت اسود رحمه الله، او حضرت عروه، او حضرت عامر، او حضرت حسن بصری، او حضرت قتاده، او داسې نور. پنځمه درجه د تفسیر لپاره هغه د عربو لغت. قرآن کریم په عربي ژبه نازل شوی، په دې وجه د تفسیر د لپاره په مکمل عربي ژبې باندې عبور حاصلول ضروري دي. قرآن کریم ډېر داسې آیتونه دي چې د هغې څه شان نزول یا بله څه فقهي یا کلامي مسئله نه وي، او د هغې په تفسیر کې د صحابه کرامو او تابعینو اقوال هم نه نقل شوي، نو د دې د تفسیر ذریعه صرف د عربو لغت دی. شپږمه درجه هغه تفسیر لپاره تدبر او استنباط ته. د تفسیر آخري مأخذ تدبر او استنباط ته د قرآن کریم نکتې او رازونه یو داسې بې انتها سمندر ده چې هیڅ حد نه لري. نو چاته چې الله تعالی په اسلامي علومو کې بصیرت ورکړی وي، هغه چې څومره هغه کې هغه ورکوي، هومره ورته مخې ته نور نوي نوي نکتې او رازونه راځي. لکه مفسرینو حضراتو د خپل تدبر نتیجې هم په خپلو تفاسیرو کې بیان کړي دي. خو دغه نکتې او رازونه تر هغه ځایه پورې د قبول وړ دي چې د مخکې ماخذونو سره په ټکر او خلاف کې نه وي. البته که د مخکې بیانونو سره ټکر او خلاف و، د قرآن او حدیث او اقوال د صحابه او تابعین نه خلاف و، به دا نکتې او رازونه قابل قبول نشي کېدی. نو که څوک په خپل تفسیر کې داسې رازونه بیان کړي چې د قرآن کریم یا سنت او اجماع او لغت یا د صحابه کرامو او تابعینو د اقوال نه خلاف وي یا شرعي اصول سره ټکر راځي، نو هیڅ قابل اعتبار نه دي. ځینې صوفیانو حضراتو داسې قسم نکتې په خپلو تفسیرونو کې بیان کړي دي، لیکن محققین او علماو هغه ته اعتباري نه دي ګڼلي. معلومه ده چې قرآن کریم یو عجیب کتاب ده،
او دې کې رأی او خپل فکر مداخله کوی نشي او د خپل ځان نه شخصي رأی دا کوم حیثیت نه لري. البته د عام موصوفیانو حضراتو چې کومې نکتې د قرآن او حدیث سره مخالفت نه لري دا د اعتبار وړ دي او دا بالکل صحیح دي. او فاتح د اسرائیلی روایاتو حکم نو په دې باره کې ویلی شو اسرائیلیات درې قسمه دي. اول هغه چې د هغې صحت مونږ ته معلوم وي چې زمونږ شریعت د هغې تصدیق کوي دا بالکل صحیح ده قابل قبول ده. دویم چې مونږ د هغې په کذب او دروغو باندې یقینا علم لرو چې مخالفي زمونږ د شریعت اسلامي له مخې نه دا بالکل صحیح نه ده بلکې مردود ده. دریم قسم مسکوت عنه چې زمونږ شریعت د هغې نه تصدیق کوي نه تکذیب د دې قسم حکایت کول جایز دي لیکن بیا هم په دې کې کومه فایده نشته. او کوم چې حدیث کې رسول الله فرمایي چې حدثوا عن بني اسرائیل فلا حرج تاسو د بني اسرائیل واقعات او روایات نقل کوي په دې کوم تکلیف نشته. دا په همغه صورت باندې حمل ده چې یا د هغې صحت معلوم وي او یا د هغه صحت او عدم صحت معلوم نه وي. البته هغه صورت چې هغه د قرآن کریم سره د حدیث سره ټکر وي بالکل به هغه مردود وي. اوس راځو دې ته چې تفسیر لپاره د اسلامي خدمت دپاره په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څه خدمت شوی و اسلامی مدرسې وي او که نه وي په دې باره کې یو څه اندازه تشریح. مدرسې دا څه اوس نه دی پیدا شوي بلکې دا په زمانه ده سید الانبیاء حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې جوړې شوي دي. د رسول الله په زمانه کې د صحابه کرامو په زمانه کې د تابعینو حضراتو په زمانه کې د اسلام لومبنۍ مدرسه په مکه مکرمه کې په خپل حضور صلی الله علیه وسلم د یو صحابي چې ارقم نومېده د هغې په کور کې جوړ و او په دغه جامعه کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو مسلمانانو ورونو ته په خفیه او پټې طریقې سره اسلام تعلیم ورکوه. بیا چې کله حضور صلی الله علیه وسلم مهاجر شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې په یو نږدې کلي کې څو ورځې پاتې شو او هلته یې سمدستي د یو جومات ډبره کېښوده. دا د اسلام د پرمختګ لپاره یوه اهمه نقطه وه چې مسجد قبا سره یادیږي او د بنا په اعتبار سره اول جومات همدا ده چې رسول الله ایښی ده او د فضیلت او بهترۍ په اعتبار سره به څلورمه درجه لري. بیا چې کله حضور صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې منځ ته لاړو هلته یې د مسجد نبوي کاڼی کېښودو او ورسره په آخري حصه د جومات کې یوه صفه جوړه کړه یوه مدرسه یې جوړه کړه چې صفې په نامه باندې یادېده او په هغه کې به طلبه کرامو درس ویلې چې هغو ته به اصحاب صفه ویل کېدو چې اوس هم نښې ښکاره دي. په دې مدرسه کې به کله 80 کسان او کله کله به تر 400 کسانو پورې په دې کې اوسېدل او کله به چې ناڅاپي واقعه پیښه شوه نو همدوی حضرات به د جهاد لپاره هم په کامل شجاعت سره تلل. دا یو دینی جهادي مرکز بلل کېدو. او د وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد د صحابه کرامو په وخت کې اوله مدرسه په مکه معظمه کې چې د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د مشرۍ لاندې یوه اسلامي جامعه وه. په دې جامعه کې سعید بن جبیر رحمت الله علیه اکرمه رحمت الله علیه طاووس او مجاهد عطا او داسې نورو درس ویلي رحمهم الله. دا د دې شاګردانو. دیمه مدرسه په مدینه منوره کې چې د دې امیر حضرت ابی بن کعب
چې مشهور صحابي وو او په دې جامعه کې بعدی استاذ او زید بن اسلم، ابو العالیه، محمد بن کعب قرظی او داسې نورو درس ویلي رحمهم الله. درېمه مدرسه عراقیه د دې اسلامی جامعې مشر حضرت عبدالله بن مسعود و چې دی پکې استاذ او نور لکه حضرت علقمه، حضرت مسروق، حضرت اسود او داسې نور رحمهم الله دا د دوی شاګردانو. حضرت حسن بصری، عامر، شعبی، قتاده او داسې نور. دغه جامعه د حضرت عبدالله بن مسعود نه وروسته حضرت علقمه او اسود په مخ باندې بیوله. دغه جامعه د حضرت عبدالله بن مسعود نه وروسته حضرت علقمه او اسود په مخ بیوله. بیا ابراهیم نخعی چې بالاخره امام اعظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت د علم چینی ته روانې کړې او ټول د علم تږي روحاني شراب و سیراب کړل. همدارنګه د شام په ځمکه باندې حضرت ابو الدرداء، حضرت ابو موسی اشعری مدرسې جوړې کړې. د مصر په ځمکه باندې حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ جامعه. معلومه شوه چې د اسلام د اشاعت او رسولو خلکو ته یوازینۍ مهمه لار هغه اسلامي مدارس او د دین اسلام د احکامو رسولو دپاره همدا مدرسې دي او د دې د رسولو دپاره همدغه مارکیټونه دي او د دین رسول دا د مسلمان وجیبه او لازمه فریضه ده. الله پاک فرمایي یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر هغه څه چې تا ته نازل شوي دي د خپل رب د خوا نه خلکو ته ورسوه او که نه تا د خپل رسالت حق ادا نه کړو. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم بلغوا عني ولو آیه. زما د خوا نه خلکو ته اگر یو آیت هم بیان کوي. د دې کبله د دین تبلیغ موقوف شو په اسلامي مدرسو باندې او وجود د موقوف به د موقوف علیه نه خرط القطات دی او هم اسلامي مرکز د دین دفاع مقدمې دي او علامه محب الله بهاری صاحب فرمایلی دي خپل کتاب مسلم الثبوت کې چې مقدمه الواجب واجبون د واجبو مقدمه هم واجبه وي. نو ای غافله سوچ کوه د اسلامي مدارسو مخالفت مکوه، عناد مکوه، کنه د الله تعالی جل جلاله د عذاب انتظار ته بیا منتظر شه. د الله تعالی د عذاب انتظار وباسه. د علم تفسیر تاریخ او تدوین. په علم تفسیر باندې درې دورونه تیر شوي دي. اول دور په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابهو کې حضرت جبرائیل علیه السلام چې کله وحی راوړله نو حضور صلی الله علیه وسلم بعد ځان سره په جلتیو تلوار او تکراروله چیرې نشي. الله تعالی د قرآن کریم د حفظ ذمهواري واخیستله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سمدستي ویلو نه منع فرمایي. الله فرمایي لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه ثم ان علينا بيانه. مخوضوا د په لوستلو خپله ژبه دې دپاره چې ذریعات کړي. بېشکه زمونږ په ذمهوارۍ د هغې جمع کول او تا په سینه کې جمع کول او لوستل تا په ژبه باندې دي. بیا بېشکه زمونږ په ذمه د هغې ښکاره بیانول دي. دویم دور د تابعینو حضراتو د تفسیر لپاره به دوی اول قرآن کریم، دویم ذات ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم، دریم به قوت و اجتهاد استنباط او څلورم به د اهل کتاب و علماو لکه عبدالله بن سلام، کعب الاحبار و غیره او پنځم به د صحابه کرامو اقوال د خپل قرآن کریم د تشریح لپاره ذریعه ګرځوله. دریم دور هغه تفسیر فی عصور التدوین، یعنی د قرآن کریم تدوین او تفسیر. د قرآن کریم تفسیر ابتدایی زمانه د تفسیر ابتدا خلافت عباسیو کې شوی و. په دې دور کې تفسیر بالمعصور او تفسیر عقلی طریقه رایجه وه، لیکن بیا چې کله نور علوم مدون شول او د علم دایره فراخه شوه نو بیا به هر مفسر د خپل فن مطابق تفسیر کولو. منطقی با د قواعد منطقیه و متعلق، فقیه با د فقه مطابق او نحوی با د نحوی مطابق تفسیر کولو او د دینه او دیتا د تفسیر مناهج هم ویل کیږي. بعض مفسرین تفسیر علی منهج الاحادیث کوي، د تفسیر بالمعصور هم ویل کیږي.
چې هغه کې دوی احادیث او اقوال د صحابه کرامو ته زیاته توجه وي، لکه تفسیر طبری، دوری منصور و غیره. او بعض منهج د متکلمینو اختیاروي چې پاغه کې توجه زیاتره دغه کتابو طرف ته وي، او کوم چې صفات خداوندی اسماء الهیه وي د دوی بیا دغه لپاره توجیهګانې کوي او خپل مسلک تاییدوي، لکه د امام فخر الدین رازی رحمه الله تفسیر مفاتیح الغیب یا چې شهرت لري په تفسیر کبیر سره. همدارنګه په هر زمانه کې علماو د قران کریم تفسیر په مختلفو قسمونو باندې کړی دي، خو لیکن یقینا چې هر ګل لپاره ځان ته بوی وي او د هر تفسیر لپاره ځان ته خوانده. الله تعالی جل جلاله دې مونږ تاسو ته دغه د خوانه د سعادت او د نیکبختۍ وسایل برابر وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. او بل بحث د تفسیر کوونکو لپاره شرطونه او ادبونه دي. د قران کریم د تفسیر په باره کې اختلاف ده چې هر چاته د تفسیر کول جایز دي او کنه. بعض علما فرمایي چې هیڅ چاته د تفسیر کولو اجازت نشته اگر چې په فقه او نحوه کې مهارت هم ولري، مګر هم صرف اقوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کولی شي او بس. او بعضی حضرات فرمایلی دي چې تفسیر کول د هغه چا لپاره جایز دي چې هغه ته هغه علوم زده وي چې کوم د قران کریم د تفسیر او ترجمه سره تعلق لري. علماء فرمایلی دا 15 علوم دي، دا چاته حاصل وي بیا د لپاره تفسیر کول جایز دي. اول د علم لغت پیژندنه، ځکه د دې په وجه د الفاظ او معنا د وضع په حیثیت سره معلومیږي. امام مجاهد رحمت الله تعالی علیه فرمایلی دي د هیڅ چا لپاره دا روا او جایز نه دي چې په خدای او په آخرت باندې ایمان ولري، چې د خدای تعالی په کتاب کې خبرې وکړي او حال دا چې د عربو د لغاتو نه خبر نه وي. دوهم علم نحوه، ځکه معنا د اعراب د اختلاف د وجې نه تغییر پیدا کوي. دریم علم صرف، ځکه په دې علم سره صيغه او د هغې مصادر او د هغې معانی معلومیږي. څلورم علم اشتقاق، ځکه کله یو اسم د دو مختلفو مادو نه راخیستل شوی وي او هر یو معنا د بل څخه بدله معنا لري. د مثال په طور لفظ د مسیح ده، دا که د سیاحت نه واخلي یوه معنا شوه او که د مسح نه واخلي بله معنا شوه. پنځم علم معانی، چې په دې علم سره عادت د ترکیب د کلام په اعتبار د معانیو سره معلومیږي. او شپږم علم بیان، چې د دې علم سره خواص د کلام په اعتبار د ظهور او د خفا د دلالت معلومیږي. او اووم علم بدیع، چې د دې په واسطې سره د کلام ښایست او د کلام تحسین او زینت لارې برابرېږي. او اتم علم قرائت، ځکه د دې علم سره د قرآن کریم د تلاوت طریقه معلومیږي. نهم علم اصول الدین، چې علم عقاید ورته وایي، چې د دې په ویلو باندې دا معلومیږي چې کوم لفظ په الله تعالی باندې اطلاق جائز ده او د کوم لفظ الله تعالی باندې اطلاق نه ده جائز. لسم علم اصول فقه، چې د دې علم په وجه طریقه د دلیل او حکمونو راوستلو پیژندل کیږي. یو لسم علم اسباب النزول، ځکه د سبب نزول نه د آیت معنا معلومیږي. تاسو به وروسته هم وګورئ چې د شان نزول سره معنی د کتاب او هغه مقصد د آیت ډېر زر اخیستل کیږي. دولسم علم د ناسخ او منسوخ، چې په دې سره د محکم او غیر محکم منځ کې فرق حاصلېږي. دیارلسم علم فقه،
د حلال او د حرام، ځکه په دې باندې علم د روا او ناروا، ګناه او ثواب پېژندل کېږي. 14 علم حدیث چې دا علم د قرآن کریم ترجمان ده. 15 دا علم موهبه چې دا هغه علم ده چې الله تعالی جل جلاله هغه چاته ورکوي چې په خپل علم عمل کړی وي. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي: لیس العلم بکثرة الروایه، علم په زیاتوالي د روایتونو سره نه ده، بلکې ان العلم الخشیه، خبره دا د علم عبارت ته د یری نه چې الله تعالی جل جلاله نه ویریږي. تقوا پتا کې راشي. همدغه اصلي مقصد د علم دیني نه ده چې علم دیني سره څومره تقوا زیاته وي، اثرات د علم هم په خپل ځان هم په ماحول باندې زیات وي، څومره د تقوا نه خالي وي او عمره هغه علم کې فیض او برکت لري شي. دا 15 علم اگر چې ظاهرا کسبی نه معلومیږي، لیکن دارومدار د دې په نیک عمل او تقوا او ترک لغوه سره ده. او معلومه ده چې اجتناب د حرامو یو کسبی کار ده. لکه حدیث شریف کې راغلی دی: څوک چې خپل هغه علم باندې چې الله ورښودلی عمل وکوي، الله تعالی جل جلاله به هغه علوم ورته وښیي چې د لا طلب او زده کړی نه وي کړی. اشاره دې خبرې ته ده چې کوم علم الله تا ته درکړی، په هغې علم دې عمل وکړه، د هغې مقتضا سره برابر اوسېدې، الله تعالی جل جلاله به د نه زده شوي او د هغه غیر مطلوبه علومونه چې دا تا له طلب هم نه وي کړی، الله تعالی به دروازې خلاصې کړي. د قرآن کریم د پوهې او تفسیر مهارت لپاره علم وهبي او شاه ولی الله په قول علم لدونی ضروری دي چې د نوري ایمان او تقوا سره پیدا کیږي. د قرآن کریم ارشاد دی: لا یمسه الا المطهرون. د قرآن شریف ظاهری الفاظ او نقوش تاثیر پاک لاس لګولی شي، یعنی د چا چې اودس نوي قرآن کریم ته لاس نشي لګولی. نو دغه رنګه چې د چا طهارت باطنی او قلبی نوي، نو هغه د قرآن کریم باطن او د هغه معانی نشي موندلی. طهارت قلبی او باطنی په طاعت الهی او په تقوا سره پیدا کیږي. لکه امام سیوطی رحمت الله تعالی علیه د علامه زرکشی نه نقل فرمایله: اعلم انه لا يحصل للناظر فهم معاني القرآن ولا يظهر أسراره لمن في قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنيا أو مصر على ذنب. پوهیږه خبره دا ده چې د قرآن کریم معانی او اسرار داسې کس ته نشي حاصلېدی چې د چا په زړه کې بدعت وي، د چا په زړه کې تکبر او غرور وي، خواهش پرستی وي، یا محبت د دنیا وي، یا په ګناه دوام کوونکی وي، یا د هغه ایمان کمزوری وي، ضعیف وي، مضبوط نه وي، یا د هغه تحقیق ضعیف وي، یا په غیر عالم مفسر باندې اعتماد وکي، یا د خپل عقل منښته کوي، خپل عقل خبرې مني. دا ټول هغه امور دي چې د قرآن کریم په پوهه کې بندونه دي او بعض د بعضو نه لوی دي. امام سیوطی رحمت الله تعالی علیه فرمایلی دي: دا د دې آیت معنا ده چې سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. زرد زبها خلق وګرځوم د حق مقاصدونه، د قرآنی مقاصدونه ها خلق اړوما چې په ځمکه ناحق لوی او کبر کوي. ابن ابي حاتم د سفیان بن عیینه رحمت الله تعالی علیه نه د دې آیت متعلق نقل فرمایله او نه معنا ادا کړی چې زه به د دوی نه د قرآن کریم د پوهې نور لري کم. سفیان ثوری رحمت الله تعالی علیه فرمای چې حکام فرستی، حکومت فرستی او د قرآن پوها دواړه په زړه د مسلمان کې جمع کېدی شي. دې وجنه د علم دپاره پوهه ضرور ده، د قرآن د تفسیر دپاره پوهه ضرور ده. بدون د پوهې نه د الله تعالی په کتاب کې خبرې کول
دا جایز نه دي. دې وجنه امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت الله علیه چې سنه 505 کې وفات شوی دا هغه فرمایي چې شیطان همیشه د امت د گمراهۍ لپاره اسباب برابروي. خو له قید او فریب د شیطان یو دا هم ده چې عوام رونه چې هغوی ته په علم دین کې پوهه حاصل نه وي هغوی ته دا اجازه ورکوي چې تاسو لاړ شئ قرآن او حدیث کې خبرې وکوئ بې د علم نه. همدغه د دې خلکو د ګمراه کېدلو دپاره د خلکو د هلاکولو دپاره شیطان یوه دسیسه ورته برابروي. بالاخره هغه خو عقل کمزوری وي، تحقیق کمزوری وي، په دین کې شکمن شي، حتی کله کله دا کفر ته ورسیږي. دې وجې نه د علماو د خبرو اورېدلو ته د عوام ورونو توجه پکار ده. هغې وظیفه دا ده چې د خپل علماو خبره په غور سره واوري، هغې باندې عمل وکړي. فاتح علمي بحثونه د حدیث او قرآن بحثونه د علماء کرامو ته وسپاري. همدې له وجې نه امام غزالي صاحب فرمایلي چې یو کس که چېرته غلا کوي، زنا کوي او بل کس ته بدون د علم نه په قرآن او حدیث کې خبرې کوي، دی فرمایي زانی او سارق به بهتره وي د هغه چا نه چې هغه په قرآن کې بې علمه خبرې کوي. او د دې وجه دا ده چې دا زانی او سارق رښتیا هم ګناه کبیره ده، لویه ګناه ده، خدای هم دې وساتي، خو سره د هغې نه بیا هم کافر نه ده، مسلمان ده چې حلالې ونه بولي. او دا بل کس چې په ناپوهۍ کې قرآن او حدیث کې لګیا ده، کیدای شي د ایمان نه وتلی وي، افترا یې کړې وي، کافر شوی وي او دی به خپل ځان باندې هم خبر نه وي. دې وجې نه قرآن کریم کې سوچ او فکر کول پکار دی. پاتې دا خبره صوفیانو حضراتو هم د الله تعالی په کلام کې خبرې کړې دي، او بلې خوا ته اشراقین او ملحدینو هم د الله تعالی په کلام کې خبرې کړې دي. د دواړو منځ کې دا فرق شته. د صوفیا حضراتو کلام صحیح ده او د ملحدینو کلام دا باطل ده. د دې وجه دا ده صوفیا حضرات ظاهري کلام هم مني، باطني کلام هم مني، انکار نه کوي. صوفیانو حضراتو کلام د اشارات او باریکیو څخه عبارت ده چې له الفاظو نه معلومیږي او د ظاهري او باطني قرآن معنا منځ کې تطبیق کول ممکن وي. داسې نه دی لکه د ملحدینو یا د اشراقینو چې ظاهري قرآن نه بالکل صفا انکار کوي. صوفیا حضرات نه صرف باطن طرف ته ځي بلکې د ظاهري تفسیر، د ظاهري معنا مراد هم باندې دوی تاکید کوي او دوی وایي چې تر څو پورې ظاهري قرآن زده نشي باطني قرآن هم نه زده کېږي. بلکې دوی فرمایي چې باطن ته رسېدل د ظاهر تابع ده. که څوک د باطن اسرارو دعوا کوي مخکې د ظاهري علم نه، وایي دا داسې مثال لري لکه یو سړی د کوټې د چت ته ختلو دعوه لري او لا یې هم دروازې ته هم نه رسېدلی. چې یو کس دروازې ته رسېدلی نه وي، هغه دیوال ته رسېدلی نه وي، دی به چت ته څنګه وخیږي؟ د تایید لپاره چې قرآن کریم ظاهر او باطن لري، حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ته فرمایي چې قرآن کریم د زیاتو شاخونو او څانګو خاوند دی، د ظاهر او باطن لرونکی دی، د ده عجایب نه ختمیږي او نه تر آخره رسیږي. که څوک پر نرمۍ سره ور داخل شو نجات حاصل کو، او که چا سختی وکړه خپل آخرت برباد کړ. قرآن د مخکې خلکو خبرونه دي، مثالونه دي، حلال او حرام دي، ناسخ او منسوخ دي، محکم متشابه ده، ظاهر او باطن ده. نو د علماء کرامو سره د همدې په سبب ناسته وکړئ او د جاهلانو بې عقل او بېوقوفو نه د همدې لپاره ځانونه بچ کړئ. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي که څوک د مخکنیو خلکو او وروستنیو خلکو علم غواړي هغه د قرآن کریم وزده کړي. د بعض اعتمادي خلکو روایت ده چې قرآن کریم هر آیت 80,000 معناګانې لري. حضرت حسن رحمت الله تعالی علیه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت ده چې لكل آیت ظهر و بطن، د هر آیت لپاره ظاهر او باطن شته، ولكل حرف حد، او د هر حرف لپاره یو اندازه شته،
ولکل حد مطلع او د هر حد لپاره یو خبرونکی ځای شته. علامه ابن نقیب د حدیث ترجمه په دا شان کړی ده چې ظاهر نه مراد همدغه ده چې علماء کرام معنی ظاهري د الفاظو نه معلوموي او باطن هغه اسرار او پټ رازونه دي چې الله تعالی جل جلاله د صفا زړونو والاو ته ورکړی وي. او لکل حرف حد معنا دا چې د هر حرف لپاره د الله تعالی په نزد یو حد معلوم شته. او لکل حد مطلع معنا دا چې د هر پټ او باریکو معنی او احکام لپاره یو کړکۍ شته چې د هغې پیژندنه پرې وشي. ولی به قرآن کریم ظاهر او باطن او معنی کثیرونه لري؟ حال دا چې د متنبی غونده یو شاعر د هغې په کلام کې احتمالات کثیره معنی کثیره لري او ها قرآن کریم چې د رب العالمین کتاب ده په آخري رحمت للعالمین محمد رسول الله نازولی پیغمبر نازل شوی ده، دا به د ډیرو کلامونو د ډیرو معنی او احتمالات عدیده پکې نه وي. سبحانک هذا بهتان عظیم. بلکې د دنیا د ټولو حوادثو بلکې د قلم تقدیر د ټولو لیکل شوي شیانو علم قرآن کریم کې صراحتا یا اشارتا موجود دی. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال. څومره علوم چې دنیا کې ګورئ، څومره علوم چې تاسو وینئ یا نه وینئ، یا اورئ یا نه اورئ، ټول علوم قرآن کریم کې موجود دی. لكن تقاصر عنه افهام الرجال، د سړیو ذهنونه قاصر دي، د هغې په معنی او اسرار باندې خبردار نه دي. یو مثال د باطنی علم دفاره چې قرآن کریم ظاهر هم لري او باطن هم لري. ابن خلکان په خپل تاریخ کې ذکر کړی دی چې کله سلطان صلاح الدین د حلب ښار فتح کړ نو قاضي محی الدین یوه قصیده بائیه په ښه طریقه جوړه کړه او په شعرونو کې دا شعر وویلې چې وفتحک القلعة الشهباء في سفر وفتحک القلعة الشهباء في سفر مبشر بفتوح القدس في رجب. بادشاه صاحب ستا فتحه قلعه شهباء لره په سفر میاشت کې چې تا فتح کړه دا زیری درکوي د قدس د ښار د فتوحاتو په رجب میاشت کې. همداسې وشول، بلکل د رجب په میاشت کې دا فتوحات وشول. د قاضي نه پوښتنه وشوه چې تا د کوم ځای نه معلومه کړه چې د فتحه په دا رجب کې پیدا کېږي؟ ده وفرمیل ما د تفسیر ابن برجان نه اخیستې وه. مؤرخ وایي چې ما دا کتاب تفسیر پیدا کو او رښتیا هم د سورت روم په آیتونو کې چې الف لام میم غلبت الروم د دې آیتونو نه په څه اشارات او په څه حسابونو باندې دا معلومات کړی و. وګوره دا د قرآن کریم باطن ده. همداشان ابن کمال د مصر د فتح خبر ورک چې مصر فتح کېږي. د کوم ځای نه معلوم دا د قرآن کریم د دې آیت نه چې ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون د دې آیت نه راخستی و. همدارنګه په نن زمانه کې تازه مصداق تاسو ته به یادي، وروسته به انشاءالله بیا مکمل تشریحات راشي. د سپتمبر 11 واقعه 2001 کې چې کومه واقعه شوې ده دا هم د قرآن کریم ده، دی آیت نه راخیستل شوی ده. علی شفا جرف نهار فانهار به فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین. معلومه ده چې قرآن کریم هم ظاهر لري او هم باطن لري. پات یو انسان که بخپله د هغې د لیدلو نه عاجز وي، د انسان د عاجزېدو نه عدم د هغې نه لازمیږي. یو سړی که هغه د سترګو مرض لري، سترګې یې پټې دي او دی نشي ویلی چې لمر هم نشته. یو سړي خوله ترخه ده، هغه نشي ویلی چې ګبین هم ترخه دی. د نقصان په ده کې ده. خو چې هر کله خپله ته نه پوهېږې نو بل چا باندې هم ده اعتراض مه کوه. وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. چې کله ته خپله میاشت نه وینې نو د یو خلکو خبره خو ومنه چې په سترګو یې لیدلی وي. علامه بصیري رحمت الله تعالی علیه څه فرمایي؟
کم تنکر العین ضوء الشمس من رمدی کم تنکر العین ضوء الشمس من رمدی کم تنکر الفم طعم الماء من سقمی. ډیر ځلې سترګې انکار کوي د رڼا د لمر نه چې رڼایي نشته. ډیر ځلې انکار کوي خوله د خوند د اوبو نه له وجې د تریخوالي د مرض نه. خو هر کله چې دغه خوله یې ترخه ده یا سترګې پټې دي، د دې سترګې پټوالي د وجې نه که دی لمر نه ویني نو عدم د شمس نه لازمیږي. یا که د خوله ترخه ده او د اوبو د خوند باندې نه پوهېږي نو که دی زر وارې وایي چې دا ترخې اوبه دي، د دې په خولې باندې دا اوبه ترخې کېږي نه. معلومه ده چې قرآن کریم یو داسې عجیب سمندر ده چې د هغې انتها او د هغې پلټنه څه وړه خبره نه ده. دا یو عمیق بحثونه غواړي. د دې وجې نه علمای کرامو د دې لپاره علوم شرط کړي دي چې په ډېر احتیاط باندې په دې کې مزل واخلي او قدمونه په دې کې واخلي. الله تعالی جل جلاله دې موږ تاسو ته د قرآن کریم معانی او د قرآن کریم اسرار اسانه وګرځوي. بل بحث د قرآن کریم د نزول او راکوزیدلو بیان کی. قرآن کریم په حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. قرآن کریم د فاره 3 تنزلات دي. یو نزول له طرفه دی الله پاک جل جلاله نه لوح محفوظ ته. الله پاک فرمای بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. دا قرآن مجید ده، شرافت او د عزت کتاب ده او لوح کې محفوظ ساتل شوی ده. دویم قسم نزول هغه نزول دفعی. نزول دفعی دا معنا ټول قرآن په یو ځل نازلېدل او دا نزول شوی د اسمان د دنیا د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا یا د بیت العزت مقام ته په یو ځل شوی ده. دې نزول ته نزول دفعی وای. او دریم نزول د دې نزول دفعی لپاره هم قرآن کریم آیات بیان کړی ده. انا انزلناه فی لیلة القدر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. باب د افعال ده. انزال په معنا ناڅاپه ټول په یو ځل مکمل نازلېدل. او دریم قسم هغه نزول تدریجی ده. قرآن کریم د اسمان نه دنیا ته حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په 23 کلونو کې تقریبا او یا په 22 کلونو او 5 میاشتو او 14 ورځو کې بنا په یو روایت باندې نازل شوی ده. او یا بل روایت 22 کاله همدا روایت راخستی ده. 22 کاله او 5 میاشتې او 14 ورځې. ابتدا د نزول په حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شوی ده. دا په رمضان کې شوی او که په ربیع الاول کې شوی، په دې کې اختلاف ده. بعضې حضرات دا فرمایي چې اولین نزول په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په رمضان کې شوی او دا دلیل وایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. انا انزلناه فی لیلة القدر او شپه د قدر هم نه مګرم په رمضان کې. او بعضې حضرات فرمایي چې نه، نزول د قرآن کریم دا په ربیع الاول کې شوی ده. او دریم قول دا هم شته چې نزول د قرآن کریم د رجب المرجب په 20 تاریخ باندې شوی ده.
دا کسان چې په دې قائل دي چې رمضان کې دا شوی، په دې کې بیا مختلف دي چې د رمضان په کوم تاریخ باندې شوی ده، په ابتدایي حالت کې شوی که وروسته شوی ده. په دې باره کې یو اختلاف او څېړنه. یاد ساتئ چې فرشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په کوم ورځ په کوم تاریخ باندې راغلی، کوم میاشت کې ده. دا یاد ساتئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دوشنبې یا د ګل په ورځ یا د دریم په ورځ وحی شوی ده. په دې باره کې هیڅ هم اختلاف نه ده کړی. البته اوس دغه ورځ په ربیع الاول کې ده که دا ورځ په رمضان کې ده که دا ورځ په رجب کې ده، مشهور روایت دا ده چې دا په ربیع الاول کې ده. دویم قول دا ده چې دا په رجب کې ده، د رجب 20 تاریخ. او کوم کسان چې ربیع الاول باندې قائل دي، یا اول تاریخ او یا په 8 تاریخ. او دریم قول چې دا بعثت په رمضان کې شوی ده. د رمضان مبارک په تاریخونو کې هم اختلاف ده، چا 1 تاریخ ښودلی، چا 10 تاریخ، او چا 18 تاریخ، او چا 24 تاریخ. خو دا کوم قول چې ربیع الاول کې ده، دا قول ظاهرا قوي معلومیږي. البته کوم قول چې د رمضان ده، په دې باندې هم حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله تعالی ترجیح کړی ده، غیر رجحان ورکړی. وځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با په رمضان کې اعتکاف او همدغه اعتکاف په دوران کې ورته فرشته راغلی وه. یحیی سرسری رحمت الله تعالی علیه هم دا قول غوره کړی ده او په خپله قصیده کې داسې وایي: واتت علیه الوحی 40 فاشرقت شمس النبوة منه فی رمضان. او راغی په د باندې وحیا په داسې حال چې دا 40 کلونو وځلېده، هغه لمر د نبوت د رمضان کې. او دویم دلیل د دوی دا ده چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. البته کوم کسان چې هغوی په ربیع الاول باندې قایل دي، هغه دا ویلی شي انزل فيه القرآن، او کنه قرآن کریم د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته بیت العزت ته نقل شوی ده. موږ هم وایو. او یا انزل فيه القرآن معنا دا چې شهر رمضان دا هغه میاشت ده انزل چې نازل شوی ده فيه په باره د فضیلت او په باره د بهتري، په باره د فرضیت ته صوم د دې کې قرآن نازل شوی ده. دا مفید د عظمت د رمضان شو. حافظ ابن قیم رحمت الله تعالی علیه هم دې قول ته رجوع کړی ده، رجحان یې ورکړی، قوي کړی ده. او ظاهر دلیل هم دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر په دا وخت د بعثت کې څومره و. مشهور قول دا ده چې عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د 40 کلو. د 40 کلو سره هلته کېدی شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت هغه په ربیع الاول کې وشي. نو کوم ربیع الاول کې چې دی پیدا شوی و او اوسنی ربیع الاول کې په ده باندې وحی وشوه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پوره د 40 کلو شي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنه 561 میلادي یا عیسوي په 6 د اګست کې پیدا شوی ده، او دا برابر ده د ربیع الاول د میاشتې سره. نه هر کله چې ربیع الاول د 1 تاریخ سره برابر ده، په 8 تاریخ باندې به په رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره 40 کاله پوره شي. او که دا نور قولو ته وګورو، نو بیا به تقریبا 40 کاله یا څه کم او زیات تقریبا دا په دې باندې پوره شي. دې وجه نه دې قول ته زیاتره علماو هم ترجیح ورکړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په رمضان کې په ربیع الاول کې پیدا شوی ده او په همدې کې پیغمبر شوی هم ده د دوشنبې په ورځ باندې. والله اعلم بحقیقت الحال. نو په حقایق باندې الله تعالی جل جلاله خبردار ده، مونږ په څه باندې خبر نه یو. اله العالمین دې مونږ تاسو ته د حق ویلو، د حق اوریدلو او د حق باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. خو ظاهره همدا قول ده چې ربیع الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی شوی وه. هغه چې بعضې حضراتو دا هم لیکلی دي چې 10 ورځې زیاتې وې ده
څلوېښتو کلو نه بعدو څلوېښت ورځې زیاتې ښودلې دي او بعضې 2 میاشتې او بعضې 2 کاله او بعضې 3 کاله. خو البته د بنا په وروستني روایتونو باندې به د رسول الله عمر د 42 یا 43 کلو شي چې دې د کوم چا زهاب نه ده کړی. که تاسو تفصیل غواړئ د دې بیاناتو نو کشف الباري ته صفحه 502 جلد اول ته مراجعه وکړئ او زاد المعاد په هدي خیر العباد جلد اول صفحه 15 ته رجوع کولی شئ. همدارنګه فتح الباري ته رجوع کولی شئ او الاصابه فی تمیز الصحابه او همدارنګه تاریخ محمد صلی الله علیه وسلم د محمد رضا صاحب دې ته مراجعه کولی شئ. الله تعالی دې تاسو ته اسانه وکړي.